د بریال یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې او پیرزوینې مې ومنئ. خوښ یم چې نن د سمنګان ولایت فیروز نخچیر ولسوالۍ نه ستاسو په درانه چوپړ کې یم. په بګراونډ کې چې شاته تاسو څه وینئ دا د انګورو باغ دی. د انګورو نیالګي دي چې چایلې ورته جوړې شوي دي او دا خلک چې دي 90 سلنه یې په شاوخوا 90 سلنه په بزګرۍ او بڼوالۍ بوخت دي. او دا باغونه چې تاسو ګورئ دا په ځانګړي یو ډول سره جوړ شوي دي چې واقعا هم ښکلي ښکاري او هم د انګورو د حاصلاتو لپاره په داسې شکل د چایلې جوړې شوي دي چې دوی د دې ځای د بزګرو بڼوالو په خبره چې انګورو ته د ښه حاصل ورکړي دغه جوړوي، زمینه یې جوړه کړې ده. نو په همدې ښکلې شنه بڼ کې غواړم تاسو سره یو غزل شریک کړم په دې هیله چې ستاسو د پام وړ وګرځي. له غزل مخکې یو بیت دی وایي چې بې نیاز څه خبر له نازه چې ناز څه وي، بې نیاز څه خبر له نازه چې ناز څه وي، ستا د سترګو بلا واخلم ناز په ما کړه. او غزل دی وایي دم په دم او ګام په ګام دې را سره وي، دم په دم او ګام په ګام دې را سره وي، که جانان نه وي نو جام دې را سره وي. آیاتونه په تصویف د شنو انګورو، آیاتونه په تصویف د شنو انګورو، غزلونه د خیام دې را سره وي. او په جومات کې په حجره کې میخانه کې، په جومات کې په حجره کې میخانه کې ذکر فکر د خپل قام دې را سره وي. او ستا د مینې د رنګینې ګناه پیټی، ستا د مینې د رنګینې ګناه پیټی، او دا یو شرم شاهدان دې را سره وي. دم په دم او ګام په ګام دې را سره وي، که جانان نه وي نو جام دې را سره وي. ډېره زیاته مننه، تر بیا ښې چارې. بریال ټیوب د په زړه پورې او ګټورو مطالبو پانګه.